نوم او امرونه یې ژوندي دي خو خپله مړ دی. د طالبانو ستر مشر ملاهیبت الله اخونزاده تیر کال پاکستان وژلی. د هغه په اړه تازه څه معلومات راغلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو یو لوړپوړي غړي د نوم نه خپرېدو په شرط نیوز 18 ټلویزیون ته د طالبانو د امیرالمؤمنین ملاهیبت الله د وژل کېدو خبر ورکړی. سرچیني ویلي چې نوموړی تیر کال د پاکستاني ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی. سرچیني د برید د وخت، ځای او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. هیبت الله اخونزاده په 2014 کال کې د طالبانو د یو بل امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د دوی امیرالمؤمنین ټاکل شوی و. د هغه د وژل کېدو یعنې مړینې ادعاوې مخکې هم شوي خو طالبانو رد کړي دي. هیبت الله له ډېرې مودې راهیسې لږ تر لږه د یو غږیز پیغام تر حده هم رسنیز شوی نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه د نه څرګندېدو دلیل امنیتي ګواښونه ګڼلي او ویلي دي چې په مناسب فرصت کې به څرګند شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا ملا هیبت الله د طالبانو له واکمنېدو وروسته کندهار ولایت ته راغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا عبدالباقي حقاني څه موده مخکې په یوه مرکه کې وویل چې تر اوسه یې هیبت الله له نږدې څخه نه دی لیدلی. د هیبت الله د وژل کېدو خبرونه ځینې شنونکي په دې هم تاییدوي چې د طالبانو د خپل منځیو اختلافاتو د حل لپاره کوم رول نه ویني. د دوی په وینا که هیبت الله ژوندی وی د ملا برادر او حقاني ډلې د ادعا شوو اختلافاتو د حل لپاره به د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته نه راتللو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.